हिंदुस्तान के ډېر لوی بزرګو او دا هغه نومو خواجه غلام حسن دا هغه سواګ خواجه غلام حسن سواګ ډېر نیک بزرګو نیک سړی او چې څوک براتل نو ذکر بیا ورسره کوو دا بزرګان بیا مراقبه کوي او مراقبه کې دی په خپل مریدانو باندې توجه وچي هغه توجه سره بیا دی خپل زړه کې چې کم کیفیت محسوسي دی کوشش کوي چې مرید تم د خپل کیفیت نقل کما اثر په مرید باندې ورغی هغه کې خدای او کمال پیدا کوي نو د کې دا یو اثر او خلکو په توجه اندوان به راتل سکان به راتل او چې را بلل نو د پلاس به بیعت او الله به مسلمان یو اندولال جج سره درخواست جج مندو او دا چې کوم مقدمه والا دی دی می اندو دی جج سره درخواست وکړي دلته کې یو ملا صاحب دی او بزرګ سره دی ځانته بزرګ وي او ساحر او جادوګر دی او په جادو باندې زمونږ بلې اندوان مسلمانان کړ دا سړی پیکا زمونږ لوی نقصان دی مونږ ته اندو ججم اندو دی هغه چې واقعي زمونږ بلا اندوان مسلمانانی کې دا ولی مسلمانانی کې او پسې پولیس والا ولګل او دی غریب حاضر اتکلو کې بند کړي او رې واسطه مقدمه چې چا دایر کړي د مدعی مندو دی او چې کوم جج دی هغه مندو دی جج هغه مدعی ته وستا س مدعا ده وی صاحب دا مولا صاحب دی ځان ته بزرګ او پیر وای او دنیا خلک ځان نه تو کړي دی او بس زمونږ بلا اندوان او بلا شکانې په خپل جادو باندې مسلمان کړ بلا جادو دی وسره جج دی خواجه غلام حسین سواګ رحمت الله علیه تمخرا غلام حسن سواګ رحمت الله علیه تمخرا واړو وته وی د دې چې سوي ته ولې داخله اندو مت دغه تاړي مسلمانانه خلک ولې مسلمان هر سړی په خپل دین پېښه دا څه قصه جوړه کړې ده هغه څه چې اخو د مرتبه خاوند دا غزل کې هو توجه پرتا وا هغه چې هغه کم تانادار دین ولې د لاس نو پېښ کړی دی هغه تانادار داسې مخ ورواړو چې مخ ورواړو توجه ورکړه ذکر توجه هغه ته ورکړه وی ګوره وی دا تانادار ما مسلمان کړی دی تانادار ویلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فورا دوته نه وی چې کلی وی دا ما وی چې کلمه وای دا ما مسلمان کو بل ته اشاره وکړه وی دا ما مسلمان کو هغه مو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بل له توجه ورکړه هغه ته اشاره وکړه وی دا ما مسلمان کو هم کو چې کم ته ګوت نشي هغه کلمه شهادت وای هندو جج غروال بل کوټه ته چې مونږ ته ګوتاونه نسی دی خو چې چاته ګوت نسی هغه مسلمانېږي هغه بیا چاته پوسو کو وی دا ګوت خبره نه ده دا زما فضل کې د الله نوم دونه تیزه سره پروت دی رګ کې د الله نوم دومره تیزه سره پروت دی چې د خپل د بدلته متوجه کم دا د الله نوم داخله ته منتقل کولی شبلی خواجه شبلی رحمت الله علیه قسم نه دی پلار روان دی او ماشومان ویلې ونه دی کانه راواغې ته پکانه وښته الګای د الله